بیګا په وزیرستان کې 15 غړي شهیدان شول، یوه یې مور او 4 لوڼې. هغه زوی چې کله له قبرستان واپس راتلو نو د چغې وهلې چې ما هم د خپلې مور سره دفن کړئ، هغلته ما ښخ کړئ. زه یې چاته پرېښودمه، زه چا دپاره ژوند وکم، زه چاته پاتې شومه. او نن د جمعې په مبارکه ورځ باندې د پښتونخوا په ټولو جوماتونو کې خطبې وشولې، پیرغاون یې راونیولو، نمرود یې راونیولو، شیطان یې راونیولو، دوزخ یې راونیولو، جنت خبرې وکړلې، د یوسف علیه السلام د مهي خبرې وکړلې، د ټولو خبرې وشولې. خو په وران وزیرستان د شهیدانو کیسه هیچا ونه کړله. ولې؟ آیا دا انسانان نه دي؟ که موږ چېرته خبره وکړو بیا وایي چې تاسو کامپرست یې، کامپرستي کفر دی. که چېرته حسیب ځواک خبره وکړي هغه ملحد دی. ولې د خپل وطن خبره کوي؟ کم یو شخص په دې موضوع باندې خبره وکړله؟ زموږ پښتانه وروڼه چې کوم دي پر سوشل میډیا باندې به برېتې پرېښې وي او د جنکو سره به کیني پاسېږي. دا برید، دا سڼې او دا نور داسې کارونه په دې باندې غیرت نه راځي. تاسو له خدای ویرېږئ که تاسو له اپډیټ کولو ویرېږئ؟ تاسو د خدای دپاره ژوند کوئ که تاسو د ټیک ټاک د $100 دپاره ژوند کوئ؟ زما وطن خو لوټ شولو، برباد شو، تباه و برباد شولو، غږ یې ولې نه پورته کوئ؟ زما له وطنه هره ورځ جنازې پورته کیږي، تاسو یې غږ ولې نه پورته کوئ؟ ملیان ولې په دې موضوع باندې خاموشه پاتې کیږي؟ که موږ خبرې وکړو بیا موږ ملحدان شو. موږ هم مسلمانان یو، موږ هم کلمه وایو، زموږ هم زړونه سوځي، دا زموږ ورونه دي، دا هم پښتانه دي چې موږ د دې غږ نه پورته کوو. څوک د دې غږ پورته کوي؟ آیا فلسطین ته یې پته لګېږي چې دوی دلته کې دا حالات روان دي؟ آیا د کشمیر خلک پر موږ باندې خبر دي؟ آیا د پنجاب خلک زموږ غږ پورته کوي؟ چې هغه زموږ غږ نه پورته کوي، موږ په خپلو ورونو غږ پورته کوو، نو دا کامپرستي ده او کامپرستي کفر ده. موږ په کم نظر باندې تاسو د انسانیت په خاطر باندې غږ پورته کوئ، د مسلمانۍ په خاطر باندې غږ پورته کوئ، په څه وجه باندې، په څه دلیل باندې خو یې پورته کوئ؟ بیګا چې دا شهیدان وشول، دا آیا مسلمانان نه دي؟ آیا نه ده پکار چې د دې خبرې وشي؟ آیا زموږ ورونو ته نه ده پکار چې پر ټیک ټاک باندې یو ویډیو په دې جوړه کړي؟ آیا ملیانو ته نه و پکار چې په خطبه کې 2 منټه په دې غږېدلي وه؟ آیا ملک ته نه و پکار چې په حجره کې د دې دپاره خبره کړې وه؟ آیا استاد ته نه و پکار چې په جومات کې، په سکول کې، مکتب کې په دې باندې خبره کړې وه؟ آیا ملا ته نه و پکار چې په مدرسه کې په دې باندې خبره کړې وه؟ آیا دکاندار ته نه و پکار چې په بازار کې په دې باندې خبره کړې وه؟ موږ څنګه مسلمانان یو، څنګه پښتانه یو؟ صرف تر دې ځایه پورې پښتانه پاتې شوي وي چې په لور باندې 18 لکه روپۍ واخله، ملک یې برېتې دې پرېښې دي، د سموسو په هغه باندې خرڅېږي، او نور موږ او تاسو څه کړي دي؟ اسلام په ګیره کې دی، اسلام په سڼو کې دی. خدای تعالی به له تا دا پوښتنه کوي چې آیا تا څونه سڼې پرېښې وي؟ که خدای تعالی به له تا دا پوښتنه کوي چې تا څه کړي دي زما دپاره؟ تا ژوند وکړلو، تا د مسلمان دپاره غږ پورته کړی دی، موږ به د الله در ته ودرېږو که نه به ودرېږو؟ الله ته به څه جواب ورکوو؟ الله ته به څه وایي چې ما څه کړي دي؟ زه به الله ته وایم چې یا الله تا ما ته ډالر نه و راکړی، زه به الله ته وایم چې یا الله تا ما ته ښه خوراک نه و راکړی، زه به الله ته وایم چې یا الله تا ما ته ښه لباس نه و راکړی. الله پاک به موږ ته وایي چې ما ژوند درکړی و، تا په څه باندې خرچ کړو؟ ای مولیانو، په خدای تعالی مو دې قسم وي که موږ د دین په هغه باندې تاسو سره بغض ساتو که نه ساتو. موږ په دې وجه باندې تاسو سره بغض او که نه ساتو چې د جمعې په مبارکه ورځ باندې ما د ډېرو ملګرو نه پوښتنه وکړله. فقط 3 کسانو ما ته وویل، هغه هم د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتلو چې نن زموږ په جوماتونو کې د وزیرستان دپاره دعا وشوله، هغه شهیدانو دپاره. نور خو یا خو دا جوماتونه نه وو او یا دا شهیدان نه وو او یا دوی ته اسلام حق نه ورکړی چې تاسو د یو مسلمان دپاره خبرې وکړئ. مه ویرېږئ له مرګه، کل نفس ذائقة الموت. کل نفس، که چېرته په خدای باندې تاسو ایمان لرئ، په قرآن باندې تاسو ایمان لرئ، نو بیا د اسلام او د قرآن او د خدای تعالی دپاره خبرې وکړئ، د بوډ دپاره یې مه کوئ، مرګ درته راځي. QB Production.